الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسير په آخرين درس کې مونږ د الله په توفیق سره سورة الفرقان ختم کړو او نن به ان شاء الله سورة الشعراء شروع کوو. سورة الشعراء د مکی سورت ته او په دې کې 220 آیتونه یولس رکوګانی دی بدې کې. بدې سورت موضوع ده مسلمانانو ته، خصوصا دعاتو ته، کم چې دعوت ورکړي د الله دین طرف ته، غو ته تسلی ورکول چې کامیابی او نجات د همیشه د مؤمنانو په حساب باندې. دوی مده څوک چې د الله سره شرک کوي دغه اخرنی انجام تبعی ده. درې مده څوک چې د پیغمبرانو خلاف کوي او په آخرت باندې ایمان نه لري نو دغه هلاکت هغه الله بیان کړي. دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو واقعاتهم د دې لپاره راوړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم الله په دې ټکو په مان باندې تلك آيات الكتاب المبين دا آياتنا دخكار كتاب دي لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين کی دیشی چیتا حلاکون کئی دخپل زان پا دی خبر چی نکی گدو ایمان روڑن کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نصیحت اے پیغمبر که دوی مشرکان ایمان نروڑی نو تا بدلی غم دلاس زان مڑکیس. او دی سیت مونگ سر تیر شیو پا سورة الکهف کی دا خبر من کړو چې مسلمان همیشه خیر خوای، مؤمن همیشه خیر خوای د ټول انسانیت خصوصا د مسلمانانو دغه سره سوچ. رسول الله به سوچ کو او زموږ سوچ ته اوړي کوم ته سوچ ته لکه ډوډۍ څنګه پیدا کول غواړي، پیسې کوړه څنګه راوړ غواړي، واړه څنګه غواړي، پلس زموږ د سوچ ته دینه اخوا موږ نشو تللی. څومره چې انساني دومره سوچ خو د دې غټو خلکو د دې نیکانو خلکو سوچونه ډېر اوږده دغه سوچ دې پورې نه وي. دغه سوچ د مسلمانانو مبارک وي، دغه سوچ د امت مبارک وي، دغه سوچ د جنت مبارک وي، دغه سوچونه اسمانونو ته رسي. او د دنیا پرسو خلکو سوچ هغه وړ کې اونته کې لړونته کې بس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ټول سوچ کو چې ولې پلاني ایمان رانوړو، ولې پلاني ماته دروغجن وي، ولې دې شي ولې دغه نو الله ته چې سکه ځان مړ کېس. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية کچرته وغواړو موږ راوبلیږو په دوی باندې د اسمان نه یو نښه فظلت اعناقهم لها خاضعين نو به ګرځي سټونه د دوی هغې ته جزي کوونکي. الله وایي که زه وغواړم پیغمبره په دوی باندې زه په زور ایمان راوړی شم. الله که وغواړي به ټول انسانان و بلکې به ټول مخلوقات باندې په زور ایمان راوړی شي. داسې ګران کار نه الله ته. الله وایي د اسمان نه به یو نښه راولېږم او د هغه نښې راتلو د لاسه به دوی څه شي مجبوره شي. لکه په بني اسرائیل باندې سره اوچت کړه له پاسه غریب راوچت کړه چې غر راڅوکې ټوله خبره ومنله. دغه شان په دې انسانانو باندې الله په زور د ایمان راوړی شي. خو الله داسې نه غواړي. ولې ځکه چې دنیا دارالامتحان دی، امتحان روان دی. الله دې انسانانو خپل اراده ورکړي ده، مشیت علم ورکړي وځي وهديناه النجدين دولاري در جنت ته جهنم ته. په دې لار چې اخره کې جنت ته، په دې لار چې په اخره کې جهنم ته. د جنت ته تلو اسباب دي، د جهنم ته تلو اسباب دي. د جنت نه بچ کېدو اسباب دي، د جهنم نه بچ کېدو اسباب دي. استغفر مرزي ده عقل الله درکړي. که عقل سره نه به د حساب هم نه کوي. ځکه چې انسان عقل کار نه کوي نو دغه قلم اوچت کړی شي. ماشوم د عقل کار نه کوي قلم ته اوچت کړی شي. سړی ودرې دماغي بندي قلم ته اوچت کړی شي. نو عقل د کار کوي. د ټول سب د عقل رواني. او الله دې پیغمبر را لګل کتاب نازل کړی، قرآن شتي، حدیث شتي، علما شتي، هر خبر واضحه ده.
نو الله دې سینه کې چې د خلکو باندې په زور ایمان راوړي بلکې خلک پرې خو دي چې آخرت کې به تاسو کوم چې چا ایمان راوړي دی ولې راوړي په غوي ترغیب بدله چې چا نه دی راوړي ولې نه راوړي دا غوي نه د تاسو او د دې سزا دې زی آخرت ته وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث او نرازی دوی تسا نصیحت دا طرف دا رحمان ذاتنا چی نوی نازلیگی الا كانوا عنه معرضین مگری دوی داغین مخڑون کی ہدایت دو لاری دا ملاوی دو قرآن و حدیث او دویم عقلی دلائل چی انسان سوچو کی بدی کائنات کی اللہ بدی مخلوقاتو کی اللہ وی دا مشرکان نه د معجزونه فائدہ اخلي او دویم نه د نصیحتونو او د قران نه او د وحی نه فائدہ اخلي دا غدوانه لري پرې خو دي فقد كذبوا يقينا تكذب كديد حق فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون نظر د جراب شي دوی ته خبرونه داغي چې ودوی چې باغي پوری بیٹوي کولې د کما زبون پوری جوړي خان دي کنه الله دغه بوته پته ولې اولم يروا الى الارض اي نغوري دوی زمکته عقلي دلیل الله بتوحید باندې الله بقدرت كم انبتنا فيها من كل زوج كريم چې څومره رازرغون کړي دي منګ بدی کې د هر قسم بوټي فائدہ من زوج هر قسم یا جوړو ته وای هر قسم جوړه په بوټو کې کریم چې هغه فائدہ مني یا عزت مني ور معنی صحیح دي ان فی ذلک لآیات یقینا پدې خبرو کې خامخا عبرت وما كان اكثرهم مؤمنين او ندیر د خلقنا ایمان لرونکي وان ربك لهو العزيز الرحيم او یقینا ربستا خامخا غالب دے رحم کون کے دے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ او کله چې आवाज وکړ ربستا موسی عليه السلام ته چې لاړ شه قوم ظالمانو ته قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا يتقون اينيريږي دوی دلنا واقع د انبيو واقع شروع کیږي نو په ول کې د موسی عليه السلام واقع وروړي دغه وجه ده چې د مکه د مشرکان او د فرعونیان د ډیر حد پورې دوی یو شان لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ابو جهل مبارک وي د سوق دی فرعون هذه الامه دي امه فرعون دي مزګو دا واقع وروړي هغه هم د ناشنا خبرې کړې او کارونه کړو چې لکه څنګه چې د مشرکان کوي د مکه دا مزګ الله په ول کې دا واقع وروړي وکړه چې موږ غته وی چې لاړ شه یو ظالم قوم پسې چې هغه فرعونیان دي هغه ته وایي چې ولې تاسو الله نه نېریږي یا آیا نېریږي تاسو الله نه د دوه معنی دي کې صحیح دي که حمزه استفهامیه شي نبی ابو دې کې تاسو کې آیا نېریږي دوی الله نه او که استفهامیه نشي نبی ابو دې ترجمه کې ولې دوی د الله نه نېری د دوه صحیح دي پکار دی چې دوی ایمان راوړل دوی نېری قالوا موسى عليه السلام ربي رب السماء إني أخاف أن يكذبون يقينا زيريغم چدوي بادرغ جنو غنيما ويضيق صدري أو بدي سربا تنغشي سين زمان ولا ينطلق لساني أو نبتلي جب زمان فأرسل إلى هارون نوليغ جبريل هارون عليه السلام اغلب نبوت ورک چې ما سره مرګري شي نو چې دوی به ما دروغجنو غړي زما سینه به تنګ شي
دا عام خبره واضح خبره چې کله یو سړی حق بیانې او ځان ستړی کی او مخامخ سره وته ته دروغجنې او تدیسي او ته دغه نو د سینه ټک کوي چوي دا خو دیسي وته وي چې ته په غلطه ممکن نه کله مهنت او کوشش کوو د ملګرو سره د مسلمانانو خويندو سره دغه لپاره هر قسمه بیان دلایل را جمع کول چې څوک به دیسي ویني چې هغه زموږ د خبرو ته توجه نه زموږ ځل خبر کی چې صرف توجه یې نه موږ ورګه د سره ټوګي کوي زما دي خبرو ته وګورو زما دي مهنت او کوشش ته وګورو د دې سټ ته وګورو یو طرف ته یو بل طرف ته یو د دې بدن ته وګورو د دې سوچ ته وګورو د دې فکر ته وګورو دغه د لاسه اکثر دي نږدې ملګری چې کوم ماته دغه نه زه خپکیږم په دې خبره او خاصه پاتې ملګرو ته ما ویل الحمدلله دا زموږ منهج دی به کې ستاسو سره درسونه دین سره لګي زماره سره لګي چې نه لګي زماره سره نه لګي زی زه صرف په سرونو باندې سکو زما صرف خلق په کار دي چې راجم شي زما د خلق په کار دي چې هغه مؤمنان سیمانو سره هغه طلاب علم یغو علم زدکي هغه د علم تګي عام انسان خو دنیا ګرځي عام خو دومره ګرځي ته پوښي مکو نو په دې معمولی خبر باندې سړی زړه تنګي او سینې را تنګي شي نو چې بیا مخامخ سړی ته وایي چې ته دروغجنې او ته دې او ته دغه او موږ دی وجنو موږ به سره دا وکړو هغه سره سینې به سم تنګي نو یا الله سینې به زما تنګي شي جبه به کار پوری دي کله انسان تنګ شي کنه نو به جبه هغه شنکار نه کوي لکه څنګه چې نه د هارون ما سره ولېګا بل خبر ده ولهم علي ذنب فخاف ان يقتلون او د دوی په ما باندې ګناه ده نو یریږم زه چې دوی به ما قتل کی ګناه قبطي وجلب سورۃ القصص کې براشي ان شاء الله واقع هغه قبطي او د بني اسرائیل نو کس ومنځ کې جنگو موسی علیہ السلام ورغه چې سو کې ورکو مړ شو نو یې الله خبرم ده زراغید الاسم یریږم قال الله ورتوي كلا هجرتا نشي وجله خپخه خبر ولي ځکه چې مرګ جون دغه بلاس کړي نو ځکه وي تانی شي وجله په دې کې واستمرګ نشته فذهبا بآياتنا نلار شيطانا بمعجزاتو زمنگ إنا معكم مستمعون يقينا منتاسو سرا أوريدن كيو منتاسو سرا يو نا دا خبره بديجي ختمه نکړه منتاسو سرا سيو أوريدن كيو دا خبر بزين کی ساتي ان دا دلیل له بدی باندې چې الله ذات پعرش ته الله چې مؤمنانو سره دی که خاص معیت کې معیت په دوه قسمه ده الله د ټول انسانانو سره دی او الله د خالص مؤمنانو سره دی خالص مؤمنانو سره الله د ملګرتیا د خاص ملګرتیا ده یعنی خالص مؤمنانو سره د موسی علی السلام سره وو د موسی علی السلام مرسته کوله د غي حفاظت کو فرق دی د موسی علی السلام سره چې کوم معیت ته او زمون سره چې کوم دی عام انسانانو سره الله دی څنګه یعنی اوري یعنی حساب کتاب به سره کوي د خاص مسلمان سره الله دی نو دا خبرې به کیم دي چې اوري اینی قدرت او احاطه او بل جل وسره مرسته کوي الله حفاظت کوي دې چې الله عزت او سلام اوریدن کوي ما فأتيا فرعون نور شيطان فرعون فقولا ورتوي إنا رسول رب العالمين يقينا منغار لقل شيود طرف رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل فدي جيرا بريد منسر بني إسرائيل دي جكال ورلو فرعون دسوي قال ويورت فرعون ألم نربك فينا وليدا اي تربيتنا دکړه منګستا منکی چوڑو کې ولبث فينا من عمرك سنين او تیر کړیو تا منکی د عمر ستانه ډیر کلونه خنن وی مشرانو سره خبرې کې پرونه بچي زموږ مخ کې رالوي شو پرونه بچي زموږ مخ کې ترالوي شو وسره خبرې کې دا څه خبره شو لکه ته دې ته وګوره چې پرونه دې کو
وسنه دی او که پوخانه دی خو دې ته ګوري چې دا خبره څه کوي. دا بس خلک چې حق نه مني هغه یو دغه دایبانه او دا صحیح ده خبره وکړه خو لکه دا خو زه په مخ کې رالوي شي نو څوک دې شتي چې د مور د خېټې نه د 500 کالو راوتی چې د څوک مړي خو دا سړی وړي کوي بیا ورو لوی 50 دور شي شپېتو دور شي سپینګری شي بوډای شي مړ شي چې سړی عمر کم یو حق بیانې ته بس اته پرون مالي دلته وشه کول پرون وړي کوي ګرځي دورا ګرځي نو وړ خټور ګرځي را ګرځي وړي کې سره ستاسو کار دی کار ست دې سره پکارو چې د مخامخ سره چې کوم خبره کوي د څه خبره کوي دې سره څه دلیل نو دوه د قصې شروع کړې مونږ کې ډېر وخت تیر کړو مونږ ستاسو حفاظت کړو نن ته دا چې کې تکبر خبرې قریشم ګره رسول الله دا خبرې کړې ګره بصیرت کې راځي ته زمونږ سره پاتې شي زمونږ سره لوی شي نن ته دا خبرې کې بيدي خبرته ګوره وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين او کړه دې تا کارستا غچتا کړه دې او ته شکر نه فعلت فعلتك التي فعلت زموږ شیخ او استاد شیخ القرآن عبد السلام رستمی رحمه الله سبحانه وتعالى په دې برکتي میاش کې هغه په قبر باندې برکتونه راوړي الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي اچ به دې تفسیر کوو وي د فرعون نار څخه ګډوډ شو د فعل گردانی شروع کوي وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافر یو کار دیم کړو وي اچ دې کړو دومره خیر ګره کاری وته ونه خوخه چې دا کار سره چې روپ پر وباسي لکه د موسی عليه السلام په سوچ کې شي چې ګوره دې کم کار یادې نزدیک و دې سیونه چې تا دا کار کړو وای اکار دیم کړو یو وي او دې سره سړي باندې پریشر پروي ته سړي ته دې سی وای اچانک اکاروم تا کړو ما ته پته ده هغه سوچ کې چې ګوره کم کار ما کړې سی چل می کړې موسی عليه السلام ته پته ولګی چې دغه طرف ته اشاره کوي چې سړی دی وجلې قال وی ورته فعلتها کړو ما تذکر اذا وانا من الضالين بعدغه وخت یو زوم دنا خبرونه خبرو پریدا اما څه قصد نه کړی ففررت منكم لما خفتكم نو تختیدم استاسنا هر کله چې ویریدم استاسنا فوهب لي ربي حكما نروب خلمات رب زما مضبوط پوها وجعلني من المرسلين او يګرځولم د پیغمبرانو یعنی مدینه چې واپس روانو وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل او دا سنعمت دے جتیز باتن کے پما بانی چی خدمتون دیا غستی دی دا بنی اسرائیلونا تسلامات یو سو نعمتون رای دی زمان دی قوم سر تاسجل کرے سمره خدمتونه دي بني اسرائیل استا کړی دي غلامان دي جوړ کړی نوکران دي جوړ کړی به بنیاد دی ولويستو او ماته د خپل یو دوه خبرې چې په مخه مخه ته کې چې ته وړي کې لوي شی زمون کړه فرعون ته پته لوي چې دا خبرې وړي دي چې سړی راټینګي د زری وته وی قال فرعون وما رب العالمين وی فرعون او سوق دي دا رب العالمين دا سوق دی وی وی تا چې لکسات مخکوي چې ان رسول رب العالمین دا سوق دی خې پیجندو خدای دې عوام او دې خپل درباریانو د گمراه کولو لپاره دا چل شروع موسی علی السلام چې داغه الله مبارک ته پوښتنه چې هغه به نه پويږي نو سوق به پوي او سره خبرې کوي قالوا يا رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د زمکې دی وما بينهما او دا غچب مز د دې دوانو کې دی ان كنتم موقنين کای تاسو یقین کوونکی قال لمن حوله الا تستمعون او فرعون غچاته چې غیر چا پیرو دنه ای غوګ نیک دی تاسو دی سړی ته مزاق وکړو خالم دی غوګ خو ته کې دی کنه رب العالمین خو دې بل څوک یادې دا خبرو کړ دی چې
موسی علیه السلام نه داود ګډوډ شي چې دا خبرو کړه هغه خپل داود جاری وساتو. قال ربكم ورب آبائكم الأولين وی موسی رب ستاسو دی او رب ستاسو د مشرانو بوخانو دی. فرعون یوازې ستا رب نه دی ستا د پلار نیکم رب وګوره یوازې خبره تا ته نه کوم هغه بیا د خبرې ګډ کولو لپاره سوی. قالوا فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون یقینا رسول ستاسو دغه چې را لېږلی شوی دی تاسو د خامخا لیونی دی. دغه ما ته بلکل لیونی ښکاري. باطل پرستو دی ډېرې حربي یو پکې دا نوم په سړي باندې ږدي نوم لیونی جادوګر کوډګر وهابي د انګریزانو سره د عربو ملکونو پیسې اخلي بد مذهبه بے مذهبه مجسمه او دا ډېر نمونه دي چې تفصیل لمونږ نه ځو. په دې نمونه خودو سره د عوام د دې سړي نه هغه وتري یو جرګ د کې بس چلی چې دا نوم دی او دا غلط کار دی چې کلم تاسو یو عالم مبارک نوم او هغه حق برسي او خلک وي د دغه نومونو په سیمه لړشي د عالم سره په خپل کې تاسو په تور کې د لیونی دی نه دی د بني پیریان شتي نشتي دا وهابي دی نه دی د انګریزانو سره دی نه دی ټول پته به ولیکي. دا خبرو کړی چې دې دله سبب چې موسی علیہ السلام خبر ودري غبي جاري وساتره. قالوا موسى عليه السلام رب المشرق والمغرب وما بينهما رب د مشرق او د مغرب دی او دا غجب مز د دې کې دي ان كنتم تعقلون کچریتا سو د عقل لري. په دې کې یو بل فائدم ده. فرعون غواړي چې موسی علیہ السلام غوسه کی نو چې غوسه شي دنه به دا کار ټول خراب شي. لازم کو دي بعضو ملګرو کې دا مرز غوسه کیږي ډېر زر سم زر غوسه شي بس به بربادي شروع کی کنزلی خپل مقصد ته ادي پاتش یا په کنزلی کوم خلی یا په جنگ جګړه کې لاس وتور واچي یوه په تانه کې نه شي. نو دینه خدانه و چې دلک صبر کړو نه خبره مخې ته رسولې ونن ته په تانه کې نه شي غار سره لاړو ختم شو. نن دي کنزلی وکړي هغه سیرت خراب شو خلکو مخخوي د کنزلی کې نو دغه به تا غوسه کوي. باطل پرسو دا کار دي چې حق پرس غوسه کوي. د دې لپاره چې غوسه کوي چې دیم دي سووي او موږ ته دا باز مولیان کله کله په ما بسې اډیو یا ویډیو کې د دې سره پاکستان نه افغانستان به زموږ د ملګری خصوصا د کشران د ځوانان نور بس په غورځي پوي او دا سوچ نه چې د نتیجه سره وسی یاره منی بو پلانې شیخ دې سخت خبرې کوي و د ځوانانو دې څه خوخی یعنی خله ما ته وسړیله دا حق پر سالم دی. نو موږ وایي چې صبر نه کار وایي چې دې څه بنه کوي بلکې دا خو پرې دغه مولات چې زه سوم بلکې خپل ملګرو ته وایي چې تاسو به دی علماء په کنزلی بدر دي دا بنه کوي دا حق پر سو کار نه دی. کوم خبره کې چې څوک شخصي کنزلی کوي ماته دا غسر زما حساب کتاب د قیامت پورې شي دا خبره واضحه ده. څوک زما مور یا دی خور یا دی خزه یا دی ما یا دی نسب یا دی قوم یا دی دا سره ټول قصه د قیامت پورې کو که څوک د الله او د پیغمبر مبارک سوي نبی ابو لخم ټول جواب ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل ځان د پاره نه غوسه شي عائشہ رنهوی چې خپل ځان د پاره نه غوسه شي او کو چرته الله د حدود بچا به د بیو کړه بیا به دغه ما سغ غسناک انسان به ما نه ولیدای نو د حق دفاع وکاو او دا وسره به د ساتي چې بد اخلاقی به نکو کنزلی به نکو بدر دي بنو خو مخامخ چې کوم باطل پرس عالم دی دم عالم دی لکه سید چې عالم دی خو هغه علماء کې چې کوم خلک د حق نه اړي او متعصب دي خو د خپل قوم ته سخ کاری عالم ښکاری کړي او د جاهل ښکاری او د عالم ښکاری نتبه ته په دې نظر ګوري چې د قوم ته په کوم نظر ګوري به دغه نه دغه سره خبرې کې رسول الله مخاطب غړ کافران راتلو غټ کافران د کفر سټي براتلي رسول الله به ادب او احترام کوي چې په قوم کې به دغه غټ مقام
نو چې کله ته د باطل پرستو د علماو سپکاوی وکې نتیجه به دروځي ته په کور کې ناست به د شپې کمبل واچي وده به شي خناري وکې او خوشاله به چې نن می کنځلي کړي خدا زور ټول د علماو نوځي ته دې څه خبره ته به بیغمه پروت او کته جو برجو بس منګ الحمدلله خبر وکړه بلورز منګو ته یې چې خلې بدل ماتي کو وبم ولوم مړبم کو او دې زور نه خبر چې دې نتیجه سره وځي عاقبت الامور ته سوچ پکار دی کړ نو دې چې دوی غواړي چې د موسی علی السلام غوسه کی هغه غوسه کی خپل خبره جاری ساتي فرعون په سوچ کې چې دې سړي د خپل څنګه بنده کړ نو چې سلام دې یو بل خبره چې کېغه د مخکینی نه چې زیاته اثرناک به د باطل پرسو پوخانی او غزړه خبره وکړه قالوا فرعون لئن اتخذت إلها غيري كچرت ونيوتا معبود سوى زمانا لأجعلنك من المسجونين نخامخا وبغرزومتا دجيلياننا ده سړی وی چې لکه فرعون بدی سی ویلی کته چې بل معبود ونیونه ګوره زبرت دلایل خو هم توس چې ستاره کار غلط وی کبل معبود دیونو جیل ته بوزو وګوره هغه ته وی قال ولو جئتك بشيء مبين وی موسی علیہ السلام ایا اگر کراغله متا سود په شیخ کار سره کار معجزات قالوا فرعون فأتي به نراول دغا إن كنت من الصادقين كي تدرشتننا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين نو غرزول موسى مساخفلا نناكهان داغين غتمار جوړ شو غتمار نو ناګهان داغین غټمار جوړ شو کار ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين او راوی وستو لاس خپل نو ناګهان غسپینو د پاره د کتونکو قال للملئ حوله او فرعون غټانو د چګیر چاپیرو ددنه ان هذا لساحر عليم یقینا دا خامخا جادوګر دی ډیر پوه يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره غواړي د چوباسي تاسو د ځمکې تاسو نه بخبل جادو سره فماذا تامرون سمشور راكوي تاسو قالوا يغوي ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين مهلت ورکدتا او د ډیرورته اولی گب خارونو کی راجم کون کی یاتوک بكل سحار علیم چرا ولی تا ته هر غټ جادوګر پوها هر یو جادوګر بنره ولی دې ټکی ته ګوري سحار ساحر نه څه سحار چې سم غټ جادوګری علیم چې خپو وي فجمع السحرة لميقات يوم معلوم نراجع مکړې شو جادوګران د بار د وخت مقرر د ورځې معلومیته وقيل للناس هل أنتم مجتمعون اول شو خلق دايتا سو جمکی دن کی یعنی اډر وته شو لازم برازي لعلنا نتبع السحرة شاید چې موږ تابعداري د جادوګرانو کو ان كانوا هم الغالبين كشيغوي غالبا فلما جاء السحرة نو هر کله چې رال الجادوګران قالوا وی لفرعون دا اين لنا لاجر اي بزمن د بار مزدوري ان كنا نحن الغالبين کشو منګ غالبا دې غم وسره دي نو دې بس کامیاب شي ځا راغلی په دې نیت چې موږ له بسره کوي انامونه برا کوي پیسې وي بل تر موسی عليه السلام ولاله هارون وسره په دې نیت راغلی الله به جنت راکړي د الله د رضا لپاره راغلی دوی مقابله چرته نشي کېږي چې مسلمان مجاهد دی او کافر سره لګي نه دا مسلمان د مرګ نه یری د سم په جذبه کې د در ټینګول ګران کوي
دا مجاهد دا کافران سر ختمی نه دغه یو وجه ده چې کافر چې د جنگ کوي نو په د باندې به زور زبردستی سره کیږي دغه د جادوګران د خپل طرف نه راغلي مقابله ده بلکې دوی راوستي دي په زور چې راځي به تاسو د شند مجاهدینو په خلاف کې چې کلم کافر لګي هغه د ملک دفاع لپاره لګي یا د زمکې دفاع لپاره یا د خپل قوم لپاره یا بل څه یو سوچي چې وړ کې اونته کې سوچي او د مسلمان چې لګي نو د ټول سوچ او فکر هغه د اسلام په باره کې هغه جنت غواړي هغه د آخرت نعمتونه غواړي هغه د الله رضا غواړي شتانه بین هذا وذاك دو دغه په منځ کې خو به د زمکې او فرق دی قال نعم فرعون ورتوياو وإنكم إذا لمن المقربين وبدغوا قام غادا سبد نجدي کړي شونه صرف انعامونه نه دي بلکې تاسو زما خاص درباریان شي قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ويدويت موسى عليه السلام غزار كي يغجدا سوي غزارهم كي فألقوا حبالهم وعصيهم ناغوي غزار كل خبل بدي ومساقاني خبلي وقالوا بعزة فرعون أويوي قسم دي بعزة فرعون باني إنا لنحن الغالبون يقينا من خامخا غالب كيد كيوم فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون نغزار کړ موسی علیہ السلام خپل امسان مناسبه هغه تیر کړل هغه چې دوی د ځان نه جوړ کړیو فألقي السحرة ساجدين نو پریوتو جادوګران سجده کوونکي قالوا آمنا برب العالمين وی ایمان راوړې دې موږ رب العالمین باندې رب موسى وهارون چې رب د موسی او هارون علیهم السلام دې قالوا فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم آية ایمان راوړو تاسو بد باندې مخکې د دین چې اجازه درکم تاسو ته انه لكبيركم الذي علمكم السحر یقینا دې خامخا تاسو مشر دې هغه چې خولې دې تاسو ته جادو دي سيتونه موږ سره مخکې ډېر تیر شوي دي تفصیل ته ضرورت نشته فلسوف تعلمون خامخا زرد جتا سبب وشي لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف خامخا قريبكم لا سنستاس وخبيستاس ردو بدل ولو صلبنكم أجمعين أو خامخا پانسيبكم تاسو طول قالوا وجاد قران لا الضير زرر نشتي إنا إلى ربنا منقلبون يقينا من قبل رب طرف دا ورگرزي دنگيو كنت من قبل كي مخو الله طرف تزو مرام كذا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا يقينا من قد تمل روجي وبخي من درب زمن قناونا أن كنا أول المؤمنين قد وججي من قاول المؤمنان وأوحينا إلى موسى أن نسر بعبادي او وحی وکړه موږ موسی علیہ السلام ته چې د شپې بوزه بندگان زما انکم متبعون یقینا تاسو بسې درتلل کی په تاسو بسې وګوره خلک درځي فارسل فرعون في المدائن حاشرين نو ولېږل فرعون بخارونو کې را جمع کوونکي فرعون چې ساري خیال لګي کوي سړي هوتي نو بس دا ټول خلک را جمع کړو سوای د زنانو او د بوډاګانو ماشومانو ټول را جمع کړو وي بدو بس دوی برانیس ان هؤلاء لشرذمة قليلون یقینا د کسان خو خامخا لګډل د فرعون لګي بلو یو موټه خلک چې موږ دوی نشراني وإنهم لنا لغائظون
او یقینا دوی موږ لره خامخا غوسه کوونکي دي وإنا لجميع حاذرون او یقینا موږ خامخا ډلې یو خيار یا بیدار دوی ته وګوروي زمونږ نه بسنګ بچ الله سوي فأخرجناهم من جنات وعيون نرويست المنگدوی د باغون و د چینونا دا خیر دی ها وكنوز ومقام كريم او د خزانون او د زیزت من ارست له كذلك دغشان كاركو منغا وورثنا بني إسرائيل او بميراث کې ورکړل منګه دارس بني اسرائيل ته کله چې فرعون راووتو داخله کې ځن سره راووتو ټول د دې لپاره چې موږ څوک ونیسو بني اسرائيل ونیسو موسی عليه السلام ونیسو الله دې ته پته نو شهادت هر څه پاتې شو او د دې مشره پر پاتې شو ور په دې ته سوچ نو فاتبعوهم مشرقين نور پسی شو دوی باغوی پسی بوخت نور خات کی فلما ترى الجمعان نو هر کله چې یو بل ولید الدوان دلو الله اکبر مغه ته دریاب او شاته چې فرعونیان روان دي منځ کې بني اسرائیل قال اصحاب موسى وی ملګرو د موسی علیہ السلام انا لمدركون یقینا منګه خامخا لاندې کړې شو لاړو تبا شو دا خبره هغه په دې کړي کې نه مسلمانان پیغمبر د سره تاسو سقم کوي چې پیغمبر د سره نو د پیغمبر سره خدای الله مرسته د خصوصي او هغه چې راکار کوي چې په حکم کوي د الله په حکم کوي خدا چې ایمانونه کمزوري شي یقین ختم شي اولو موږ دې تبا کړو کنه دی وخت لري راوست قالوا موسى عليه السلام كلا هچرني شکیده دې سنې دی ویل چې نه بکیږي هچرني شکیده ولي موسی دمر مضبوطه خبره کوي ان معي ربي سيهدين يقينا ما سر زما رب دي چې ما تبلر خي معنی شي پرې خو دي چې دې فائدې ته ورنه نشنا فائدې چې دې سونه موسی عليه السلام ان معنا چې زمونږ سره زمونږ رب دې چې وي زما سره زما رب دې په بني اسرائيل یقین نو او موسی عليه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موسی علیہ السلام مرګریو او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې د ابوبکر صدیق رضی الله بغار کیو هغه ته رسول الله کې د کافرانو ولیدو هغه ته لا تحزن ان الله معنا الله زمونږ سره دې شنو چې ما سره دې دا یقین دې په خپل ملګری باندې فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر نوحي وکړه موږ موسی عليه السلام ته چې و بخپل امسا سره دریاب فلقا وچاودو فكان كل فرق كالطود العظيم نشواري سپشان دلوي غر وازلفنا ثم الاخرين اور نږدې کړل موږ د غزيت نور خلق وانجينا موسى ومن معه اجمعين او بچکل منګه او بچکو منګه موسی عليه السلام او څوک چې دا غسر وټول ثم اغرقنا الاخرين بیا غرق المنګه نور خلق ان في ذلك لآيات يقينا بدی کی خامخه نخد عبرت وما كان اكثرهم مؤمنين او ندی ډیر د خلکو نه ایمان لرونکي وان ربك لهو العزيز الرحيم او یقینا رب ستا خامخا غالب دې رحم کوونکی دې واتلو عليهم نبأ ابراهيم اول ولا بدوی باندې خبر د ابراهيم عليه السلام اوس په واقع وروړي چې ابراهيم عليه السلام هو چې د غیدار چې د مشرکانو وکړنه کړ خپل نسبت چاته کو ابراهيم عليه السلام الله انه دغه حالو مګوري اذ قال لأبي وقومه ما تعبدون کله چې وی خپل خپل ته قوم خپل ته د چا بندگی کوي تاسو کوي قالوا يا غوي نعبد اصناما من بندگی کو د بوتانو فنظل لها عاكفين
نو ګرځو منګا غیته من جوران مزرناس او د ساتي فائدہ هر هغه شی چې الله نه لوي بندگی کیږي د بوت ته لکه زمون د سوچ کې داریک چې بوت هغه شکل غونډه کې راشي قبر ته چې خلک ولاړی او طوافونه کوي سوالونه کوي نو د قبر څه شو د بوت ته دلیل په دې په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه د سوال غوښتلو وی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد یا الله زما د قبر نه بوت ما جوړو چې خلک به بندگی کوي نو دا واضح شو چې هر هغه شی چې الله نه لوي بندگی کیږي هغه ته څه ویل کی هغه ته بوت ویل کی قالوا ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم اذ تدعون ايد يورستاسو كل جراب ليتاسو دي او ينفعونكم او يضرون يا فائده درکې تاسو ته یا نقصان درکولې شي ولې د پراته هغه ګروس دلیل خیم ناشنا دلیل قالوا يا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکې مندلی دی منګ بلاران خپل چې دغه شان کار وکاو ابراهيم نور غلې شوی څه دلیل کې دغه دلیل نه پلان نکو ته پراته وتم تنګې سره دغه مشران نه پوي دي ان سبا دا خبره کیږي نه کی د شي کیږي سب پیټی کول دی راغستي قران کې دی او حدیث کې دی دغه مشران د لار راونی شي نه بدلی نیوي شي نه بدلی زړی شي زړی نه به موزي وي پلار نیکه پرې نه دی وره دوی چې کړي سي کړي دغه هغه مرز ابراهيم تنګول مکوا هغه پلار نیکه په دې لار وسته سلام تنګیش خپل دعوت مخ کیوړي قالوا ابراهيم عليه السلام افرايتم ما كنتم تعبدون اي خبري تاسو باغ چې تاسو بندگی کوي انتم واباؤكم الاقدمون تاسو بلار تاسو بوخاني اغه خبر مو وره اغه چې بندگی کوله هغه ټیک نو تاسو چې بندگی کوي فإنه عدو لي يقينا دوی زما دشمنان دي إلا رب العالمين سوى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي اغزات چیزے پیدا کړي منو غماتني غلار خي والذي هو يطعمني ويسقي اغزات تجي خوراک را کوي ماته او اسخاک را کوي ماته واذا مرضت فهو يشفي او کله چیز نه جوړ شم نو غماته شفا را کوي حدیث ونی چې کله الله ما بیمار کړي به مال شفا را کوي سی وی کله چیز بیمار شم دې بیماری نسبت الله ته ونکو حالکه د خوازی چې بیماری څوک راولي الله راولي خدای دې پیغمبرانو د نیکانو خلکو ادب دې چې شر نسبت الله ته نه کوي دا بیماری په نسبت د الله خیر دی خو په نسبت د مخلوقات سره شر دی نزدک غو نسبت الله ته ونکو والذي يميتني ثم يحيي اغزت جوجني بما بیا بمرا ژوند کوي والذي يطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين اغزت چې تمل رمزه چې وبخي ما ته ګناه زما بورز د جزاء د کوم ګناه دی اولنې وجه د بوتانو ماتول نو ورسته دا خبره کړو چې ټول کارچا کړي د دې غټ بوت کړي دوی دا خبره چې قوم وته راځم سره زو دی بیماری ما درې مده چې کله ظالم بادشاہ مخې ته ورغی او واقعیت اوس معلومه ده نو سارات یې سوي وې زما خور ده او دا درېونه خبره علماء چې دي دروغ نه دي ځکه چې د نور بلوم سم محمل جوړې دی شي خو هغه ابراهيم عليه السلام خو څوک دی کې د نیکانو خلکو د خپل معمولی ونده خبر وتم ډېر غټه ښکاری نو زما امید ده چې الله برته دا خبري بخي شکر دا خبري ګوره د الله دین د پاره کړی دی بیا پیری ربي ابلي حكما والحقني بالصالحين اے رب زما وبخمات پوان او
او یوزی کما د نیکانو سره واجعل لي لسان صدق في الاخرين او ګرځو مال رجب درشتنوالی بورستنو کې سمته به ابراهيم عليه السلام مال درشتنوالی جب بورستنو خلکو ګرا کې وی یا الله زما صفت دا په دې ورستنو خلکو کې پاتې کې یعنی مال شهرت راکې په ورستنو خلکو کې په دین سره استاد جواب ته نږدې دي چې الله دغه صفت کې الله چې صفاتونه زی په ځای کې نو الله دغه د دعا دا قبول کړي دا اوس ورسېږي واجعلني من ورثة جنة النعيم او ګرځو ما د وارثانو د جنت د نعمتونو واغفر لي ابي او بخانو كزما پلارته انه كان من الضالين یقینا غد گمراهانو نه دی دا بار بیان کړ چې ولې هغه د بخانه په ول کې غوښته او خصفای وي زما پلار پس کې دی گمراهانو کې ولا تخزني يوم يبعثون او مشر ما باغور چې دوی برابر تکړې شي يوم لا ينفع مال ولا بنون باغورز بفائدة نور كي ماله نزاما إلا من أتى الله بقلب سليم مگر هغه څوک چې راغی الله ته بروغ زړه سره روغ زړه هغه د سلامتیا ولا چې کې شرک نه بدعت جهالت حرام خواهشات حسد کینه دوکا خیانت د دین چې چا زړه پاک او الله سره په دې حال کې ملاقات کو دی به کامیابی وازلفت الجنه للمتقين او نږدې بکړې شي جنت متقیان ته وبرزت الجحیم للغاوین او راخکار بکړې شي جهنم سرکشان ته وقيل لهم وبول شي دغه جهنميان ته اينما كنتم تعبدون چرته دی هغه کسان چې تاسو یې بندگی کوله نخکر یا بوتان او باباګان من دون الله سوى دلنا هل ينصرونكم او ينتصرون آیا دوی مدد کولای شي تاسو سره یا بدلا غستې شي فكبكبوا فيها هم والغاوون نو پړ مخې بوا چولای شي بدغه ور کې دوی او سرکشان وجنود ابلیس اجمعون او لخکری د ابلیس ټولې قالوا وهم فيها يختصمون وبويد يودي بدغه ور کې جګړې کوي کشران و مشران بحث روان کشران و مشران ته وی تالله كنا لفي ضلال مبين قسم بالله يقينا ومن خامخ بخكار گمراهي کې اذ نسويكم برب العالمين کله چې من برابر ولي تاسو د رب العالمين سره وما اضلنا الا المجرمون او نو گمراه کړي منګه مگر مجرمانو فما لنا من شافعين نشتي من لرا سفارش كونكي ولا صديق حميم او لمهربان دوس فلو ان لنا كرة نكچرت زمن د پارا دوباره تک دنیا ته فنكون من المؤمنين نويب من د مؤمنانو ان في ذلك لآية يقينا بديك خامخا نخد بارد بردا وما كان أكثرهم مؤمنين أو نجدير دخل كنيمان لرنكي وإن ربك لهو العزيز الرحيم أو يقينا ربستا خامخا غالبا رحم كون كيدي